د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګوره، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس. اوس نو کتاب پرانیزئ. الف یا ا د نن سبق یا لوست دی. دا ا توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې ا توری له پورته ښکته لیکل کیږي. داسې دا ترڅنګ یې ټکی ټکی ا توری لیکل شوی. پام خو مو دی چې په سر کې یې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې د ا توري لیکل له دغه ځایه څخه پیل یا شروع کیږي. شاباس. د ا توري پیل له همدغه ځایه څخه وکړئ. د ا توري شکل دې وپېژانده. اوس د ا توري په غږ خبرې کوو. ګوره، ا د انار په سر کې د لیکل شوي ا غږ دی لکه ا نار. ته ووایه ا نار. شاباس. بیا ووایه ا انار. ښه، ته اوس داسې نومونه ووایه چې د ا تورې په سر کې راشي. ا انار، ا انګور. ګورئ، دا تک سور نیم شوی انار خو وینئ چې پوټکی یې سور دی. دانې یې لږې تتې سوربخونې دي او پرده یې ژېړه ده. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه انار رنګوو. دا یې ځکه رسم کړی چې د انار په کلمه کې دوه ځله د ا توری راغلی. دلته د انار په کلمه کې دوه ځله د ا توری راغلی دی. یو ا توری سور دی چې یوازې راغلی دی، بل ا له نه توري سره ګډ په سره رنګ راغلی دی. ګورئ، دلته هم انار لیکل شوی، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځ خالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د انار لیکل مو ښه زده شي. ډېر ښه. انار دغسې لیکل کیږي. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه انار رنګوو. له دې سره ټکي یې پیل کوو او پوټکي ته یې سور رنګ ورکوو. داسې. شاباس. اوس به یې دا پرده په ژېړ رنګ کړو. اوس یې دانې رنګوو. شاباس. ښه پام ورته وکړئ. په همدغه رنګ به یې رنګوو. اوس راځو لومړني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړنی ا توری په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځله د ا منځخالي توری لیکل شوی دی. خو ګورئ، د هر منځخالي ا توري په سر کې سور ټکی ایښودل شوی دی. دا د دې لپاره دی چې دا هر یو منځخالي ا لیکل له دغه سره ټکي څخه پیل یا شروع کیږي. ډېر ښه. ا دغه شان لیکل کیږي. د ا لیکل زده کوو. ګورئ، دا د انار کتار دی.
دلته څو ځایه منځخالي د انار کلمه لیکل شوې ده. د انار په هره کلمه کې سور ټکی راغلی دی. د آ توري په سر کې، د نا توري په سر کې، د را توري په سر کې. اوس د انار د هره یوه منځخالي کلمه رنګوو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د انار لیکل زده کوو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د آ توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ آ توري په سر آ توري لیکل زده کړو. ډېر ښه. آ دغه شان لیکل کیږي. د آ لیکل زده کوو. ډېر ښه. آ دغه شان لیکل کیږي. د آ لیکل زده کوو. ډېر ښه. آ دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د انار کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د انار د هر یوې سپینې کلمې پر سر انار ولیکو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د انار لیکل زده کوو. انار لیکو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي.
اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په ښی خوا کې د ا توري کتار دی او په کیڼه خوا کې د انار د کلمو کتار دی. دا یو د ا توری په تور رنګ لیکل شوی، دا نور ټول خړي دي. دا هر یو ا رنګوو چې د ا لیکل مو ښه په ذهن کې کینی. ډېر ښه. ا دغه شان لیکل کیږي. د ا لیکل زده کوو، ا لیکو چې ا لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه. ا دغه شان لیکل کیږي. ګورئ دلته په سر کې د انار کلمه په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د انار د هرې یوې په خړ رنګ لیکل شوې کلمې په سر ولیکئ. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د انار لیکل زده کوو. انار لیکو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس ژیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ دلته په ښی خوا کې څو ځله د ا توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یو ا توري او د هرې یوې انار کلمې په سر لیکل زده کړو. ډېر ښه. ا دغه شان لیکل کیږي. د ا لیکل زده کوو. ا لیکو چې ا لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه. ا دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د انار لیکل زده کوو. انار لیکو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي.
اوس راځو لاندې خړبخون چوکاټ ته. ګورئ اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د توری لیکو چې د لیکل مو ښه زده شي. ډېر ښه. دغه شان لیکل کیږي. د لیکل زده کوو. لیکو چې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه. دغه شان لیکل کیږي. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ انار لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د انار کلمه ولیکو چې د انار لیکل مو هم ښه زده شي. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. ډېر ښه. د انار لیکل زده کوو. انار لیکو. ډېر ښه. انار دغه شان لیکل کیږي. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د توری چې نوم یې الف او داسې لیکل کیږي، او د انار کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.